څارونکو سلامونه مو د سټو کنډو له سر څخه ومنئ. اوس په تلاوی یخه به په تلاوی اوس هاي در وسلې که نه نه غوسه چې ماما زمون خو واړه وي هغه خو ډېر مشر دی هغه مشر ده که نه دې سره به ستاسې ډېرې زیاتې خاطرې تړلې وي که نه دوستانو ټکنالوژي هم مخکې لاړه وسایل هم مخکې لاړل ماشینونه هم مخکې لاړل اوس اسان شیان جوړېږي ډېره مزیدوره و دلته باید خامخا یو بریک خامخا ګر چپس هګۍ چای شیدو چای پراټه د سولې پیغام راډیو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د سټو کنډو له سر څخه ومنئ. عابد صاحب د خوست پاکتیا یا د پاکتیا کابل یا د خوست کابل پر لویه لار د سټو کنډو پر سر باندې یو که نه او د غره په سر مې د یار کور دی ما توتکۍ کې چې کږه وږه ورځم عابد صاحب اوبه دي دلته یو انتیک فروشي ده هلته ځوانان او مشران ناست دي دمه کوي چای څښي د غره په سر یو ښکلی باد لګېږي یوه خوندوره هوا ده یوه بله ښه خبره دا ده عبید صاحب که نه خلک کاروبارونه د لاندې په ساحو کې کوي بازارونو کې کوي دلته یو کاروباري راپورته شوی دی په دې دنګو غرونو تکو تورو غرونو په منځ کې ځان دپاره کاروبار شروع کړی پام خو رښتیا د ډېر ښه ماحول دی چې د لیدونکي دا اوبه وګوري دا د کوریز اوبه چې دا د غره نه رابهیږي دا خو داسې وي که نه کله د غره په هغه سر کې کوریز وي دا رګونه کوریزونه لاندې نه وي عبید صاحب لاندې هم شته پاس په غره کې هم کوریز شته چینې او د غره له سره مې راکوز کړې په سمه لار کې بالا وخوړې مینه نو دا اوبه به ډېرې خوږې هم وي عبید صاحب که نه نور خو خبره دا ده وا ډېره زبردست ځوانه دا اوبه کوم ځای نه رسي ښه څه نومېږي ما نوم محمد ولی دی محمد ولی د کوم ځای کندهار یم کندهار نه راغلی د پاکتیا سټو کنډو پر سر څه شی کوې دا هوټل مې جوړ کړی دی هوټل کوم یو دی هغه یو دی سیدې کتل خوړنځای ښه کاروبار ښه دی دلته غره په سر باندې هوټل چلیږي دونه ښایسته ساعت هم تېر دی چې بلا نه پر جوړېږي ښه او څنګه یاست نور درګرده ټول ښه یاست بیخي نامیان مننه دا نامیان بیا څه معنا مطلب ساعتونه مو تېر دي ښه مننه خوشحاله اوسئ دلته یو بل مشر دی عبید صاحب دا چی کوي حاجي صاحب سلام وعلیکم سلام وروره ښه یې جوړ دا د چی کول دی اوبو باندې موټر مې ګرم شوی دی سټو کنډو دی که نه دا خو ډېر سخت کنډو ده کوم ځای کې ګرم شوی راځئ چې دا یو ځلې وګورو تا سره به په تګ تګ کې خبرې کوو ځکه داسې نه چې غوسه درشي د چا چې موټر ګرم شوی دی ته سخته غوسه ورځي نه بس په همدې کې به خیر وي دومره دی ګرم اتومات یې سوی دی کوم ځای د ګردیز پکتیا یم پکتیا نوم مبارک دی جی محمد داود مې نوم دی د زازیاریوب یم زازیاریوب د موټر ولې ګرمېږي دا اتومات یې سوی دی پکای بند شوی دی بس ځکه یعنې دا یخ اوبه اوس په تلاوی یخ اوبه په تلاوی اوس هاي در وسلې که نه نه غوسه چې ته راولې نور به ځان خراب کړي غوسه باید رانه ولې زوزا یې که نه زازا یم زازا یې او یو بی دی چې ښکلاوې د دنیا واړه په تاره څرخېدلي په پټه له جنت سره څه تار لري یاریوبه وایه یو بیت ټپیو ته هم وایه والله چې موټر مې خراب دی بیت نه ته باید په داسې حالت کې وایې ته داسې خوند داسې وضعیت مې استاد ډېر خراب دی عابد صاحب نه چا چې وضعیت خراب یا داره کوي هغه داسې نه وي جی عریب خلک دومره خوږه دومره مینهناک او دومره د خوږو خبرو نه ډاک خلک دي مو ملګري یارون دوستانو ته اوسې خپله خوږ سړی ژوندی اوسې چیرې دی پلان ده چیرې پسې والله بس دلته مې مزدوران راوړي وو د کوز سټو کنډو کې موټر چپه شوی دی د ډوکو او په 300 مې سپیشل راوسلی دی او 300 په لګېږي نو البته سړي وضعیت خرابېږي الله دې دا بل طرف ته چاره ژوندی اوسې د اویو مو در سره دی عزت اوسې سلامت موټر د غمیان نه لري چې غمي درکړي چې موټر بس د وخت نوبه تېرې وي هلته غمی راکړو کوماک شو ژوندی اوسې ګلې ګلزار اوسې مننه نو موږ ته دې چای ونه وی سلامت شي والله نه باید نه ټپه نه سندره مې ډېر بل رقم ده وایه چې نه وایه کېږي والله نه کېږي بیخي هېڅ نه کېږي هېڅ نه کېږي غوسه خو بیا وکله نه غوسې
نو دوستانو دغه ځوان البته مشر و که بیت صاحب زه وایم چې هسې ګیره کې سپین شوي و خو ځوان و چې لږ راتیر شو بیا به ورته وایي چې بوډا وګړه دلته دې موټر کې هم نور کسان ناست دي او دلته بیا بیت صاحب دکان دی که نه که پام دې وي دې خواته هغه د یو بل دوکان دی ډېر ښایسته دی ځوانه ته چیرې روان یې را بس روان یو کته چکر ته کوم ځای ته کته چې چکر ته ځو چکر باندې کوم هو. ځای نه راغلی یې پکتیا نه پکتیا کوم ځای نه ګردیز ګردیز نه ګردیز په خپله د ګردیز یې که د کومه نه ولسوالۍ پکتیا زرمت زرمت ولسوالۍ هو، ته څومره لاره ده تقریبا یو 3 ساعته به وي دلته څو بجو پورې به وای بیا تقریبا یو 2 ساعته به وي نور څوک در سره دی نوره نور د ماما زمن دی سره ماما هغه دې څه دی هم د ماما زوی ده ماما زمان خو واړه وي هغه خو ډېر مشر دی هغه مشر ده کنه مشران ماما زمان دي و مشران دی ورا ټول بس ښه چکر ولرئ خوشحاله اوسئ عابد صاحب داسې لرې لرې هرنه ګرځې نه پوهېږم چې پټ نه شئ نه 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 پټېږم انشاءالله دا څه شی دی عابده دا هغه دی انتیک فروشي ده دلته که نه کټه و دوکانه دې ته مونږ کټه ووایو دوستانو ماته یې نه کو دې یو رقم ترنګه ده دا د غره یو رقم سره خاوره د هغې نه جوړوي هلته د نور انتیک فروشي دغه هغه هم شیان هم ترې جوړوي وړه وړه میزونه هم پیدا کېږي عابد صاحب ځینې شیان ډېر ښکلي معلومېږي که نه که پام دې وي ډېر کلاسیکل او دلته لیکلي هم دي که نه پې سلام انتیک فروشي او دلته دغه وګوره دا وړه وړه چې دا به څه وي عابد صاحب دا د اوبو جیکونه دي د اوبو جیکونه دي دلته وړې وړې کټوي دي دا بیا بل رقم ته شاید میوادني ماته معلومي او دا بیا ډېر جالب شاید دی دوستانو دې سره به ستاسې ډېرې زیاتې خاطرې تړلې وي که نه عابد صاحب دا ما هم درلودلو وړو کالي کې دا خو ډېر مهم شی دې ته خزانه وایي خزانه ده خزانه تاسې دا وګورئ دوستانو دې ته پیسې ور اچوئ پکې ډېروئ به یې بیا چې کله دې زړه وغوښتل بیا به یې ماتوئ خو ما وړوکوالی کې یو چل ورسره کولو کله کله به مې داسې تیر راپورته کولی او رښتیا ده دا هغه ته صبر وکړه چې څوک پکې شته که نه حاجي صاحب سلام جوړ په خیر صحت دې ښه دی په خیر حاجي صاحب بس الله دې وبخښه حاجي صاحب بیرون دومره ښکلې هوا ده ته دلته ناست یې دغه هوا باندې ځان ووایه ولا نو بس هوات خو ناست اوس تیرا نه وتم چای درته ایښی دی شین چای دی عابد صاحب دا نو وطني خواږه ورته ایښي دي که نه ګوړه پسې نوشه جان کوه هغه به ان شاء الله که خدای کول اوس خلاص شوی و د هغه د غیر راوړو شنو چای پسې دې خواږه خوښېږي که ګوړه خلاص ګوړه خود خامخا موږ او تاسې وطني هغه ده نو بیا هغه وخوړل نو حاجي صاحب نو مبارک دې څه دی نوم یې حاجي معصوم جان سلام ده د احمد آبا ولسوالي یم په قام هم سلام خیل یم او مقصد نیکه مې مولوي صاحب محمد سلام ده ډېر ښه زه خپله په دغه ځای کې اوسېږو دغه د کڅټو کنډو ته د مقصد دغه د بچیانو د هغه لپاره راغلي یو چې د بچیان مصروف کړي م دي ډېر زبردست کار دی کړی حاجي صاحب ما د برنامې په پیل کې مې یوه یادونه وکړه چې خلک کاروبارونه مثلا د غرونو نه لاندې کوي بازارونو کې په ښارونو کې په لارو کې که نه د سړک غاړو ته او ته راغلی د یو دنګ غره په سر باندې د ځان ته خپلو اولادونو ته کاروبار شروع کړی دی د دې پته نه لګېږي چې دا به کامیابېږي که دا به ناکامېږي انشاءالله د خدای چې رضا سوي هغه رقم باندې کېږي او بل چې د موږ چې دلته راغلي یو الله کریم دی انشاءالله بس دی او بل چې دا کتابي مسله ده چې هر څوک وایي هغې چې د غرو طرف ته لږ مخه کوي په د اخر وخت چې راشي هغه شي دا د غرو طرف ته لږ مخه کوي موږ د غرو طرف ته مخه راکړې ده خیر وخت دی که څنګه یاره اخر وخت کې نږدې ده نور به خدای د خیر پېښوي خدای د خیر پېښ دا روا مو ما که نه دا ځوانان خو بیا ډارېږي نه ډېر مه ډارېږي د مرګي نه خو ډارېږي ډېر مو که نه دا مرګی خو د موږ تاسې په مخ کې د اخر بم ځې بالکل مرګ حق دی مرګ حق ده کفن شک ده دا پته هم نه لګېږي ګوره کتابي مسله دا ده چې دا پته نه لګي چې ته په کوم ځای کې مري او څه خیر به تا ته به کفن رسېږي که نه به رسېږي دا شی صاحب د مشرانو خبرو ته خو داسې شاعرانه قصې کوي وایي مرګ حق ده کفن شک ده که بیا نه ورادې پې سره یعنې چاته به کفن رسېږي چاته به نه رسېږي نور چې مرګی خو دغه شي رقم باندې هغې ده حاجي صاحب ستاسې کاروبار زما په دې خوښ شو داسې به پکې وګرځو بالکل مهرباني نور د اولادونه دي دلته چې ولاړ دي او راځه راځه ته خو چې راسره وې دا وګوره عابد صاحب دا پېژنې دا او دا خو ډېر مهم شی سنگ پای لاسونه پښې ور باندې دوستانو دا ځکه زه دوستانو لیدونکو ته ډېر ښیم زموږ برنامې خارج کې هم ډېر خلک ګوري ما وایي چې څوک یې نه پېژني دا نو بیا انتیکي شی دی دوستانو که نه دا تاسې څټ د لاسو لپاره ده
مخې ته یې د پښو دپاره ده او دا د لاسونو او دا بیا د پښو د پوندو لپاره که نه لپاره ده. ښه دا د چا چې دغسې دي بیا جامونه دي مقصد دي اوبو ښه دې کې به ډېر خوند هم کوي ډېر دا شړومبې تروې هر شی چې کشکې بالکل ډېر زبردست خوند کوي دغه کې هغه نشته. او داسې یو شی راپورته کوه چې دغه د ماشومانو د لوبو شیان دي د ماشومان لوبې پکې کوي دغه شیان هم شته چې په دغه کې دا رقمونه هم شته ینه دا ټول رقمونه چې دا د ماشومانو د لوبې دپاره نو حاجي دا چې جوړوي دا ډېر په سختۍ جوړېږي جوړېږي خو خامخا به سختي غواړي یو شی چې هر شی کار شروع کوي سختي غواړي. دا چې شی دی حاجي صاحب دا په څو ده دغه خو د ګیدړې لکۍ ده که تاسو ورته دغه بستر یې وه دلته ګیدړې او لیوان ځکه ډېر دي زمې کې. دا پسې ما یو روایت اورېدلی وه قصه مې اورېدلې وای دا بختوره یې ځینې خلک یې موټر ډېر خلک راغله ډېر غواړي او موږ نه ورکوو دوی بستر یې وه دلته په دغه کې په ټوپک باندې او دا چې کوم ځای کې وي دوکان کې وي که کور کې هم او کور کې که په هغه کې دکې برکت ډېر دا کتابي خبره کتابي مسله ده دا کتابي مسله ده دا به پیدا کوو نو چې پیدا کېږي انشاءالله دا خو ډېره ضرور ده. بس نو پیدا کول ولې سخت دي نه خو که ودې ویستله خو هغه به یې که نه ډېر خلک ستا ډېره مخکینۍ چې هغه کړي پیدا کېږي ورسره. تا ته نتیجه درکړې موږ ته ښه نتیجه ده الحمدلله موږ په دې غره کې چې خدای چلوي خامخا به دغه کې بس برکت وي. دلته دوستانو دا بیا چی دی مندواڼۍ لګه دا چی دی واړه دغه ته هغه وایي چاټو وایي او مندواڼۍ خو غاټه په دغه کې خو چاټو ورته وایي دغه د هغه مقصد وږه او چکني او دا شیان جوړېږي دا به میدا کوي که نه نن سبا خو دوستانو تکنالوژي هم مخکې لاړه وسایل هم مخکې لاړل ماشینونه هم مخکې لاړل اوس اسان شیان جوړېږي خو اصلي خوند به په دې شیانو کې حقیقت خبر دا کې کتابي مسله ده چې په هغه زړو شیانو کې خوند دي غومره بل چې زه یوه مسله دغه درته وکړم چې دغه هغه شیان نه دي دغه د کوډړي شیان دې کې وروره د ما خپله باندې حدیث شریف لیدلی ده چې په کوم وخت کې د شپې دا نور کپري مینځه دا چینایي شیان نه دي دا چې ومینځې څټ مخ به یې ګري دا به بیخي دغسې ګده اله العالمین یو مرض نه یا په یو کې مرض هغه کېږي د کوډړې په توکو کې که نه بیخي هغه کې ډېر برکت او هغه ده کې ډېر علي حاجي صاحب داسې د خپلو توکو ته خپل کاروبار ته یو ډېرې ښې خبرې دي هم زده انشاءالله تعالی جاز ښه او دا مېوهدانۍ دي دغه مېوهدانۍ دي د وچې مېوې دې کې به وچه مېوه دا د وچې مېوې بادام پیستا ممیز چارمغز دا شیان به پکې اچوي او دا په میوو ډکوی هم نسي دا ډېر خلک داسې لکه غټه یې وایي هغه بیا دغسې یو نیم شی غټ اخلي که نه د وړو اقتصادي کار هم کړی دا هغلته اقتصادي د شاته دي دا هم ورته دغسې دي دغه خو هغه دي دغه خلک د ټوکري مکري سامان مامان د هغه کې وړي دغسې د هغه دپاره کوم واده ماده سي دلته شیان کې ګدي هغه بیا دا بیا په وادونو کې دوستانو ډېر رول لوبوي دغه شی ګورئ او دغه بیا دغسې دي دا د وړو دپاره دي هغه دپاره د ډوډۍ دپاره دغه هم دي او دا په بوزه دی الله تاسو مقصد پکه ده ډیکوریشن لاسي بد لاسي بد پکه ده داسې په دغه جکې دغه مقصد اناناس دي دغه جکې دغه کړي دا د خزانه هم ده اناناس دغسې ډیکوریشن دپاره یې خلک کورو ته وړي په کورو کې په المارویو کې ږدي دا یو او ځینې روپۍ هم کې اچوي داسې دغه ماینن دغه شی ده خو دا د کدو ده حاجي دې دپاره دغه څه شي ته جوړوې دغه چوکاټ دا تا خپله ورته برابر کړی چوکاټونه دي ما خپله باندې ملګري مې دي شریکان دي هغه مقصد هغه د چوکاټونه هغه دغه کوي هغه باندې کېږي خپله نه دي زده ما خپله نه دي زده او نور څه موږ دوستان ملګري هم څه دي هغه او نور دغه شیان چې دي مقصد دغه بیا سګرټداني تاسو ورته وایي که څه هغه ورته وایي دا بیا هغه شی دي که نه دلته بیا دغه څه شی دي دغه پیشوګانې دي سویان دي هغه خزانې دي سویان دي موږ تاسو څه ورته وایو مقصد موږ تاسو سویان ورته وایي دغه بیا چې دي دغه بیا کنداني دي برې کنداني دي یعنې په دغه کې مړې په شکل ستا دي هغه ستا څه شی پاتې دي نه مقصد نه انشاءالله نه پرېږدو نور هم انشاءالله نور هم هغه کېږي نوی مال بل رقم را روان دغه بیا دغه هغه باندې ده دوستانو زه ټوکې ورسره ځکه کوم چې حاجي داسې دی چې داسې خوش طبیعته دی که نه ځوان طبیعته دی بیا څه پام دی تا هم کومه خبره کوله ما داسې ویلې چې اوس دا نوي شیانو کې به زایم ډېر نوي شیان به جوړ کېده انشاءالله موږ انشاءالله د خدای ته امید لرو چې دا څو ورځو کې انشاءالله موږ نوی مال هم را رسېږي او بیا دغه نه هم بیا علاوه وي حاجي صاحب داسې غلی راځم څو اولادونه در سره دي د ما خو سپېلن دپاره 4 اولادونه دلته دي او یو مرکز هم په پکتیکا کې لري 4 اولادونه هم دلته پاتې کېږي د شپې خوراک څښاک
درسونه هم وایي درسونه ټول فارغ دي، هغه هم فارغ ده. د څه شي نه فارغ دی 12 نه فارغ ده، یو بل یو پوهنتون نه فارغ ده. داسې مقصد آفرین آفرین، یعنی که بیا هم خپل همت له لاسه نه دی ورکړی که نه. دا شیان چې دي دغه مقصد منګي دي، دا د ودو کې خلکو کې اوس رواجونه دي، داسې ما چې خالي اناوې سره راوړي اول واده ته دغه هغې کې ورته لګېږي دي، داسې کور سره وړي. هغه حاجي صاحب چې وایي چې د منګي غاړه شنه لمنې هغه ما بیا هغه دي کله کله چې بیا هغه کې ورنه وملیږي چې مات او هغه مو ولیدلی حاجي صاحب، بس دغه مو نه دی لیدلی، دا شی دا مو نه دی لیدلی، دې باندې خلک سر ته وهلی کېږي که چی دي؟ دغه چمچي دي، چمچي دي، هغه دپاره د دیګي دپاره چمچي دي. ډېر خلک یې دغه شي د خوند دپاره وړي هلته هغه پې کوي. ما بله خبره ما اورېدلې وه، داسې هغه دیګونه دي جوړ کړي دي چې په هغه کې غوښه پخېږي. دغه تر سره دي تیار، هغه مازه دی، هغه دیګونه ورته ځکه ځینې خلک په هغه په دې هغه کې غوښه خاص موږ او تاسو مخکینی شیروا به مسکی جوړو ده، غوښه به مکه په خول هغه ځان ته دیګونه ستر سره. حاجي صاحب ته هم دوکان نه داسې هغه برابر کړي دي، کورته هم پکې او خرڅېږي. دغه بیا دغه هغه کې خرڅو او دغه د زمي دپاره یو دا اوس خلک خیر دغه شی ولا وګوره مثالې وګوره پورته دغه بیا چې د لرګي کار دی، نه لرګي دغه مغه د میوه‌داني دي لمدې میوې او دغه بیا چې د وچې میوې وچې میوې بالکل. دا به هم دلته جوړېږي که دغه دا د کونړ نه کونړ نه راځي که نه؟ دا یې سر ده هغه یې بنګړي دي که دا څه شی دي؟ واه واه، شاسرو بنګړي د انسانو د ځوانانو د مشرانو هلته دغه شاید وروره پټاکۍ چې څوک په هغه کوي دا ضرورت دي، څوک په هغه باندې شیندي، دا بیا دغه د ودو دپاره دغه هغه دي، بیا دا شکرونه دي هغو دپاره. دا مسلې د لمانځه دي، لمانځه دي مسلې دي، مقصد هغه زوړ که هغه د ټول میا زوړ هغه شروع کړه. بس صاحب پوښتنه کوم حاجي صاحب کاروبار نه راځي؟ شکر الحمدلله، یعنی په دې غره کې بیخي په دې غره کې راځي، ځکه چې صاحب دغه طرف ته دغه هغه دي سوزي ورته وایي، دا خلک دا مړۍ کې ګدي، دا خوست خلک او د هغې استعمالوي، دا د واده دپاره چې هغه اول واده ته سامان کې وړي، دا غونډه په مرو یې جوړه ده. حاجي صاحب چا نه چا پوښتنه کړې وه، وایي هغه د دوکاندار ته څوک ورغلی ورته ویلي چې هغه بوره لري، وایي و لرم، وایي سوجي لري، وایي و لرم، وایي غوړي لري، وایي و لرم غوړي هم لرم، وایي ورېښه ولې نه پخوي؟ ته دا دونه غره کې چې دلته ناست یو د تنور نه کې چې د باندې هوا دي خوند راکوي، دا چې خوند راکوي. زه خپله باندې اوس په باندې راننوتم، اصلي باندې ناست وم، اوس دلته موږ خپله غرفې لرو، په هغې کې ناست وم، دلته داسې راننوتم. حاجي صاحب یوه پوښتنه دا درنه کوم، هغه ځوانان چې دا برنامه زموږ ګوري ډېری بېکاره ګرځي که نه، بیا وایي کار نشته، روزګار نشته، مصروفیت نشته، زه کار نشم کولی، او ته د خپلو اولادونو سره په دې عمر کې راوتی د غره په سر باندې دی ځان ته کار پیدا کړی دی، هغوی ته څه پیغام لري؟ هغوی باید ټولو هغه ورونو ته دا پیغام ده چې چیټي له بې ځایه ګرځېدانه ډډه وکړي او راشي وروره دا رقم باندې کار وزس ماته چې په غره کې خدای را رسوي، دوی ته بازار کې نه رسوي، خو یو نیم سړی عقیده نه لري، عقیده یې چې روغ او صاف وي، دا خلک وروره به دغه چې دوی هغه وکړي. هغو ته مې دا پیغام ده چې د الله په خاطر باندې له لارې شکونو نه، له غلاو نه، له بل هغه نه، له دې نه لرې ګرځئ، راسي یو کار شروع کړي. انشاءالله پیغمبر علیه السلام وایي چې مقصد بانجان خرڅوه خو څوک درځي، بانجان خرڅوه، ګوره په چاپ شي وروړه مو هغه وړل دي شي هغه تاوان کوي، او که چېرته دلته ورته ناست په قرار باندې هغه به انشاءالله خدای تعالی به ته دومره رزق تا ته رسوي. ډېره مننه. حاجي صاحب نوم دې څه و؟ حاجي معصوم جان سلام. سلام صاحب ډېره مننه. که موږ نه کومه داسې تېره زیاته خبره شوې تا په سوچ کې ښه نه وې لګېدلې داسې نه جار خپله مشره مو هر کله راسي، دا د تاسې خپل ځای ده، خدای م راوله، هر کله راسي خدای م. ډېره مننه. بیرون به هم لږ وګرځه، بیرون صاحب موږ نورو لیدونکو ته وښیو او دوستانو تاسې راځئ نور تاسې خو یو چای به لږ موږ سره څنګه آباد اوسئ. ډېره مننه. دوستانو تاسې ولیدل چې سلام انتیک پروشي وه او د دغه مشر خبرې ډېرې په زړه پورې، ډېرې جالبې، او ما ته په دې عبید صاحب خوند راکړ چې او په یو ډېر ښکلی انداز له موږ سره وغږېده. او دلته بیا تاسې لیدلی شئ چې یو ډېره ښکلې فضا ده او ډېر ښکلی ماحول جوړ شوی دی. نو دا د دنګو غرونو ښایست، ښکلا، او دلته د نری باد وږم داسې خوږ خوږ لګېږي لکه سم شات. نو دلته مو یوه خبرې کوي خو خبرې خو ولاکه مخه وینو. السلام علیکم. جوړې ته چې ومې لیدلی خوند یې وکړلو. حاجي صاحب سلامونه. سلامونه. جوړ په خیر، صحت ته بخیر. کوم ځای نه داسې ناڅاپي را پیدا شو د خیره؟ الله خو یې کوبل نه رغلو. چیرې روان یې خیره؟ خوست ته خیره. خوست ها؟ او خوست کې کوم ځای؟
خوست کې خو مانګاسو مانګاس یې او ته څرې لوړ وې کوبل ته کوبل ته لږ مریضون مې وړي وو خو بس الله تعالی د عاجل او کامله شفا مننه نصیب کوم کړي. مننه اوس کې کوم ګرمي د ماته کېږده چنارونه نو دا کې لږ د سټو ته سړی ورسېږي هوا بدله شي سړا د دلته ولته ډېره مزیدوره و دلته باید خامخا یو بریک ونیول شي. خامخا نو ته څه حاجي صاحب څه فکر کې په دا لیار به څومره لوړ روغلی وې یاره نو نه پوهېږم ډېر به لوټ شوی روغلوم ښه او دا ماشوم هم لکه تو سره در سره ده که نه ماشومه ته څه نومېږې ستړی ماشه یې فردوس سبا خو یایې څوم صنف کې څلورم آفرین چی شی دې زده دي چې لیدونکو ته یې وایې داسې درسونه کوم ځای کې یایې خوست کې که کوبل کې خوست کې خو کوبل چکار دی والو کوم ځایونه دې ولیدل والله کوبل کې دې کوم ځای ولیدو زنکیات شارک د خزانه خو اول ور دی او که مخکې لوړې کوبل ته ډېر لوړ یم خو بیا ما یې راوده یعنې مې زده کوه دا ځای څه نومېږي د مونږ کې وې لوړ یو سټې آفرین بس ښې شېبې حاجي صاحب ډېر خوند یې وکړې تو سره ما خبرې وشوې لیدونه مو ډېره ښه شول آباد اوسئ ډېره مننه نوم دې څه و نوم مې غفور ده غفور خوا خو سه بس ښه سفر دې ته غواړو نو ښې شېبې حاجي صاحب خدای په امان. ډېره مننه. دوستانو تاسې دغه ځای ولیده او هلته یو بل وړوکی غوندې کاروباري ځوان دی د سره هم یو څو لنډې لنډې خبرې اترې لرو چې دی د څه شي کاروبار کوي او څه کوي دلته فکر کوم هماغه زموږ کندهاری ملګری دی چې دلته راغلی و صدیق اتل په نوم خوړنځای دی لري څوک شته که نشته راځه که نه راوځه ته چېرته دروازه دې په ځان پسې بنده کړې ده که څنګه ها چی شی پکې برابر او ته هماغه کندهاری ملګری که نه جوړه بخیر یې ښه ستا دې ښه دی بخیر یې چی شی پکې برابروې راځه چې دا خو وګورو ولا خو نو تل نن دې سیستم سره خراب دي دې سني چو ښه هېڅ خبره نه ده وبه یې ګورو وروره موږ جوړ کړی دی د دې لپاره چې دلته د عربیان نه دي دا چې راسي ښه اوس نو یو نو کوي برګر چپس هګۍ چای شیدو چای پراټه دا شی موږ ورته پخوو دغه دپاره نو ته د کندهار نه راغلی شپې هم همدلته کوې شپې هم دلته یې دا ځوان هم در سره دی امریکا زوی دی و آفرین شپې چېرته کوی شپې هم دلته یا هغه مو اتاق دی ښه د جومات شاته مو اتاق دی دلته بس پاتې یو څومره وخت کېږي راغلی یاره ما یو کال وتی دلته یو کال مخکې ما ته په هغه هوټل کې کار کوي لاندې هوټل دی صحیح او د ورځې به څومره سودا کېږي والله الحمدلله دغه 1200 سودا کوو یعنی راضي یې د خپل کاروبار و بالکل نو دا د خوست د پاکتیا او د دې ترڅنګ د لوګر ملګرو لپاره ته یوه نمونه یو مثال یو بیلګې چې ته د کندهار نه دلته راغلی او خپل کاروبار دې شروع موږ کړی دې دپاره بس خدمت کوو نه ده وایي ورور ډیکوریشن هم برابر کړو په دې خاطر باندې چې خلک راسي منظره وکړي ساتنه دا به غټېږي د خیره سره و له خیره سره دا خو اوس غرپې دی میاز کال بعد چې راځي انشاءالله دلته به غټ سیستم سره برابر ستا نوم څه دی ځوانه زما نوم میرزا دی کور دې یادېږي که څنګه داسې غلی یا دغه کور مې نه یادېږي دغه ستۍ خبرو ته مې غږ نیولی وي او څنګه دی ته د خپل کار نه روزګار نه راځي زه شکر الحمدلله د خپل کار څخه ډېر راضي یم زموږ چې دی ګډ عمر مو پر مزدوري تېر شوی دی هغه زما ملګری د یو کال مخته دغه هوټل ته راغلی و زما 4 ورځې وتل دي چې دغه ځای ته راغلی تازه مسافر شوی و بس نو بریالیتوبونه مو غواړو خوشحاله اوسئ دوستانو ما مخکې هم یادونه وکړه چې داسې په لوړو غرونو کې د غرونو پر سرونو د ځوانانو کاروبار دلته د مشرانو کاروبار دوی په دغه ځای کې هم ترې راضي دي که چېرته موږ په ښارونو کې په بازارونو کې هم کاروبارونه شروع کړو هغه به بیا هم فکر کومه تر دې به هم ډېر ښه شي نو خپله همت او خپله زړورتیا به هېڅکله هم له لاسه نه ورکوو نو دا چې تاسې ګورئ د خوست نه د پاکتیا نه دا موټرونه تاسې ګورئ چې کابل ته هم ځي پاکتیا ته هم ځي او نورو ولایتونو ته هم ځي دا عمومي لاره ده سټو کنډو دی په همدغه ځای ما سجاد شاه عبید زادران او په کامره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ